واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. دا ډیر عجیب آیات، ډیر د یری والا آیات، خاص کر هغه خلق چې هغه د علم سره تعلق لري، علما دي، علم والا دي، دغه د پاره ډیر د یری آیات. الله د هغه عالم مثال په دې آیات کې ذکر کړی دی چې کوم عالم د دنیا په محبت کې او د ښځې په چال کې راشي، او دا عالم چې د دنیا ته میلان وکړي، او د دغه عالم نوم په تفاسیرو کې ذکر شوی دی بلعم بن باعوره. دا په بني اسرائیلو کې یو عالم و چې د موسی علیه السلام په حق کې د خیره مطالبه ترې نه شوې وه چې ته موسی علیه السلام ته خیره وکړه. او د دغې آیات نه دا معلومیږي چې یا آتیناه آیاتنا چې دا عالم د کرامت خاوند عالم و. مفسرینو لیکلی چې ځینې مفسرینو دا لیکلي چې 12,000 شاګردان یې وو، ځینو لیکلي چې 20,000 شاګردان یې وو، 20,000. خو لیکن دنیا طرف ته میلان وک او دین پرېښود، او د نفس او د شیطان په چال کې او د ښځې په چال کې گیر شو، نو الله دا انسان گمراه کو، د علم سره الله گمراه کو. د دې وجه نه علما او مفسرینو، مفتی صاحب هم دا خبره ذکر کوي چې 2 قسمه علما دي. قرآن کریم ذکر کړي دي 2 قسمه حق پرست علما دي چې مخکې تیر شوي دي، یو راسخون فی العلم، بل ربانیین علما. هر یو څلور صفات ما تاسو له ذکر کړیو. او 2 قسمه نور علما په قرآن کریم کې الله ذکر کړي دي. یو مثال د سپي سره ورکړی او بل مثال د خره سره ورکړی چې کله عالم خپل مسیر پریدي، خپل تګلاره پریدي، خپل ذمہواری او مسؤلیتونه پریدي چې زه عالم یم، زما مسؤلیت څه شی دی، څه کول پکار دي، نو دغه عالم بیا یا الله پاک د سپي سره مثال ورکړی یا د خره سره. د خره سره د هغه عالم مثال ورکړی شوی دی چې هغه سره علم خوشته دی لیکن عمل پې نه کوي. نو خره باندې چې څومره کتابونه بار کې د عمل سره تعلق نه وي، ځکه خر د کتابونو نه څه خبر دی او په عمل د عمل نه څه خبر دی، بس هسې بار دی، د ستړیا نه علاوه نور څه نشته. ځکه ډېر علما داسې دي چې هغوی د خپل علم نه ستړي وي، پښیمانه وي چې علم مې هسې وکړ، کاشکې چې مې پوهنتون ویلی وی، کاشکې چې مې ډاکټري کړی وی، اوس به مې بچي په سهولت کې وی. د دې وجې نه ډېرو علماو بچي چې وګوري هغه دنیا طرف ته منډې وهي، دا پلار یې په دنیا وایي، د دنیوي علم، ډاکټري، انجینري دا ورته کامیابي ښکاري، او په خپل علم دا عالم پښیمانه وي چې دا مې هسې وکړه، ځکه ده پې عمل نه یې کړی او نه بل ته د رسولو کوشش کړی وي. نو وایي چې زه دغسې یم، نو په بچي علم وکړم څه فایده به وي. نو دا الله پاک سورة الصف کې ذکر کړی، سورة الجمعه کې، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. 2م قسم علما هغه چې الله د سپي سره مثال ورکړی، دا به هغه علما دي چې دوی خو په خپله هم په دین عمل نه کوي، بلکې چې کوم علما په دین عمل کوي، د الله دین ته خلق دعوت کوي، دا علما بیا د دوی په خلاف باندې ودرېږي، هغوی پسې خبرې کوي او هغوی باندې تهمتونه لګوي، بدنامه لګوي، هغوی دعوت مخې له خنډ ګرځېږي. ځکه عالم دا د عالم مقابله کولی شي او د عالم تر شا خلک هم ودرېږي چې دا مولوي صاحب دا وایي چې دا ملا صحیح نه دی، دا ملا باطل دی، نو تر شا یې خلک ودرېږي. نو دا
عالم الله پاک دلته ذکر کړی بلعم بن باعوره. فرمای وَاتْلُ عَلَيْهِمْ بیان که اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم دویتا نبأ الذی خبر ده هغه عالم آتیناه آیاتنا چې ورکړه د منګ هغه ته آیاتنا آیاتونه زمون. آیاتونه یادا مراد ده چې دته الله پاک د کتاب آیاتونه ورکړي د تورات، یا معنا آیاتنا دا دته الله کرامات ورکړي د کراماتو خاونو. فانسلخ منها دا اوته د عمل کولو نه په دې آیاتونو باندې د علم چوکاټ د علم ماحول او په علم د عمل کولو نه چې انسان کله بیگانه شي نو فاتبعه الشیطان، شیطان ورپسې ولګي. ګوره عالم چې کله په خپل چوکاټ کې وي، خپل مسؤلیت وپېژني، خپله ذمہواري وپېژني، نو د باندې به شیطان کار نشي کولی. ولو شئنا لرفعناه بها، الله فرمایي که زمونږ خوښه شوی وی نو موږ به پورته کړی وی بها په سبب د دې آیاتونو، د دغې آیاتونو د قرآن کریم او دارنګې د الله د آیاتونو په وجه خو انسان ته الله ډېرې غټې درجې ورکوي. عزت خو د الله په دین کې دی، د الله په قانون کې دی، د الله په کتاب کې عزت دی. چې ته دا یادوې، په دې عمل کوې، دا خلکو ته بیانوې، په دې فیصله کوې، نو تا ته به الله عزت درکوي. ولکنه اخلد الی الارض، لیکن د ده عالم میلان پیدا شو الی الارض، ځمکې ته. ځمکې نه مراد څه شی دی؟ دنیا. کوم عالم چې دنیا پیسه د ژوند مقصد وګرځوي، او دارنګې کوم عالم چې وظیفه مقصد وګرځوي چې وظیفه پیدا کم او زه تنخواه پیدا کم، ژوند جوړ کم، کور آباد کم او زندگی برابر کم او بچو ته او ښځې ته سهولتونه برابر کمه، نو بس ولکنه اخلد الی الارض. دغسې علما د دې په باره کې الله څه فرمایي؟ اخلد الی الارض. د عالم د ګمراه کېدو لوی سبب یو دا دی چې د دنیا ژوند مقصد وګرځوي، د خپل بچو، اولادونو، ښځې او د کورونو او دارنګې د موټرو په قصه کې شي، د وظیفې په قصه کې شي چې وظیفه پیدا کم، د تنخواه په قصه کې شي چې تنخواه پیدا کم، روپۍ مې وي. نو الله فرمایي ولکنه اخلد الی الارض. د عالم د ګمراه کېدو خطرناک سبب دا دی چې دنیا طرف ته میلان پیدا شي. دنیا پرستی خو هر چا دپاره خطرناک دی، خو عالم دپاره تر ټولو خطرناک شی دنیا پرستی ده. زهر قاتل دی. د عالم د بدبخته کېدو اولنی سبب دا دی چې دا دنیا ته کار ووایي. عالم خو د نبي علیه السلام وارث دی. د عالم خو د ژوند مقصد هغه و چې کوم مقصد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راوړی، شپه و ورځ د دین سوچ، شپه و ورځ د دین فکر، شپه و ورځ دعوت، شپه و ورځ جهاد، دا د عالم سوچ، دا د عالم فکر. فاتبعه الشیطان ولکنه اخلد الی الارض واتبع هواه. دا بل د ګمراهۍ سبب ذکر کوي. عالم چې ګمراه کیږي هغه دا ده چې خواهش پسې لاړ شي، خوندونه، رنګونه، مزې، چرچې، زینت، ډول، دې پسې چې عالم لاړ شي نو دغه عالم بس ګمراه شو. واتبع هواه، د خواهش پسې روانېدل د عالم دپاره، دنیا پرستی، خواهش پسې روانېدل، دا د عالم د ګمراهۍ سببونه دي.